سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څو ورځې مخکې ما د یو ملګري ته فورمه ډکوله. نو په دغه فورمه کې د میرمن د نوم پوښتنه هم شوې وه. نو هر کله چې دته ما وویلې ستا د میرمن نوم څه دی، نو دغه ملګری لږ وخوځېدو راوخوځېدو. مطلب دا و چې دی شرمېدو چې د خپلې میرمن نوم واخلي. نو بیا ما درته وویلې که تا سره چیرې دغه نوم په لیکلې بڼه باندې یا ستاسو سره کومه فورمه یا کوم داسې څه اسناد یې هغه ماته راکړه چې زه د هغې نه دغه نوم ولیکم. خو ده ماته وویلې چې کوم نوم ستا خوښه یې هغه نوم دې کې ولیکه. نو ما ورته وویلې چې دا زما د خوښې خبره نه ده. تاسو باید دلته کوم نوم چې تاسو په خپل کیس کې، په خپله دوسیه کې، په تېرو شویو مخکې کومې فورمې ډکې کړي هغې کې چې کوم نوم تا ورکړی هغه نوم ماته ووایه چې هغه نوم زه دلته ولیکم. ځکه که چېرې زه دلته نوم د ځان نه ولیکم دا خو غلط دی، نو مشکل تا ته جوړېږي. خو ده بیا هم دغه ملګري ماته د خپلې میرمن نوم وانخیستو. دته ما وویلې که تا سره چېرې کوم عکس د کومې فورمې یا د کیس نو هغه تاسو ته ماته ووایه چې زه یې ولیکم. خو ده ماته دغه شرمېدو د خپلې میرمن نوم یې وانخیستو. اخر ما درته وویلې که چېرې ته ماله د خپلې میرمن نوم نه اخلې نو زه دا فورمه تا ته نه ډکوم. او هغې وجه دا ده چې زه ولې تا ته غلط نوم ولیکم، زه بیا درته نه ډکوم. نو هغه ته ما فورمه بیرته ورکړه او ما ورته ویل زه بخښنه غواړم دغه فورمه ته زه نشم ډکولی، ځکه زه د یو نوم د ځانه نشم ورکولی، زه تا ته مشکل نشم جوړولی. نو مقصد په دې خبره کې 2-3 پوینټونه دي چې هغه زه تاسو سره غواړم چې په هغې یو څو خبره وکړم. اول خبره خو دا ده چې هر کله تاسو دلته یو فورمه ډکوئ یا یو ادارې ته ځئ فورمه ډکوئ یا تاسو کوم اسناد راخلئ د هغې نه یو عکس ځان سره اخلئ او هغه ځان سره ساتئ، عکس وباسئ. دا ستاسو په کار راځي. بیا تاسو نه اکثرا دغه معلومات هېري، تاسو نه تاریخ تولد هېري، ستاسو راتګ نیټه تاسو نه هېروي، ستاسو د مور یا د پلار یا د ښځې د تاریخي تولد تاسو نه هېري. نو که چېرې داسې یو حالت سره تاسو مخ کېږئ تاسو کولی شئ چې هغه عکس هغه کس ته وړاندې کړئ او تاسو د خپل میرمن نوم ورته ماخلئ، هغه نوم به د هغې نه هغه ولیکي او ستاسو مشکل به حل شي. نو دا به تاسو سره یو ثبوت پروت وي او آینده کې به ستاسو په کار راځي. لکه څنګه چې دې ملګري سره نه و، نو دغسې جنجالونو سره به تاسو نه مخ کېږئ. بله خبره دا ده چې دلته تاسو همیشه چې کم نوم کم تاریخي تولد تاسو اول سر کې ورکوئ تر اخره پورې هغه ورکوئ. که چېرې تاسو سره دغه یادي که یادولی نه شئ نو تاسو عکس اخلئ د فورمې یا د څه نه، نو دا به تاسو سره پروت وي. هر وخت کې چې تاسو کومه نوې فورمه ډکوئ، کوم نوي ځای کې تاسو خپل نوم یا د پلار نوم یا د ښځې نوم یا د میرمنې نوم یا مطلب د مور او پلار تاریخي تولد هر څه تاسو لیکئ یا به تاسو ته یاد وي هغې نه رانقل کوئ، کاپي کوئ او هلته لیکئ. ځکه ډېر تاریخي تولدونه یا تخلصي یا داسې نوم کې کوم سپیلنګ کې کوم مشکل نه هغه به تاسو دپاره اسانه وي. ځکه که تاسو یو ځای کې یو سپیلنګ لیکئ، یو ځای کې یو تاریخ تولد لیکئ، یو ځای کې یو نوم لیکئ، بل ځای کې بل لیکئ، نو دا خو تاسو ته بیا جنجال جوړوي. اوس اکثر افغانانو چې افغانستان سے بندي دي هغه هم دغسې مشکلات کړي، دغسې لانجې کړي دي. نو ځکه خو ورته اوپرا په وخت باندې بیا افغانستان نشي رالیږلی، نو بیا تاسو مشکل سره مخ کېږئ. نو د دغه خبره کې دا خبره هم مهمه خبره چې تاسو په یاد ولرئ چې هر کله تاسو یو ځای کې یو فورمه خانه پورې کوئ تاسو باید یو معلومات ورکئ. اول سر کې چې تاسو کم سپیلنګ لیکئ، کم نوم لیکئ، کم تاریخي تولد لیکئ، کم د راتګ نیټه لیکئ، تر اخره پورې هماغه جاري ساتئ. داسې نه چې یو ځای کې یو ولیکئ بل ځای کې بل ولیکئ. دریم خبره دا ده چې تاسو ولې وشرمېږئ چې د خپلې میرمن نوم واخلئ. په دې کې څه مشکل څه دی؟ د حضور صلی الله علیه وسلم د میرمن نوم موږ اخلو، نو بیا زما او ستا میرمنې لا دا څه شی دي ولې وانخلو؟ بخښنه غواړم، زما مطلب دا دی چې موږ او تاسو باید د میرمنې نوم واخیستلی شو. دې کې د شرم کوم داسې خبره نشته دی. نو تاسو په دې باندې مه شرمېږئ. خپل چې کوم ستاسو صحیح میرمن نوم وي هر کله چېرې چا پوښتنه وکړه تاسو ورته کله تاسو سره څوک کومک کوي، څوک درته فورمه ډکوي، نو تاسو ورته ووایئ دا ستاسو میرمن ده، ستا په نوم باندې هېڅ هم نه کېږي. تاسو ډاډه ورته د خپلې میرمن، د خپلې مور، خپلو خورګانو ټول نومونه ورته واخلئ. که نه ورته اخلئ سپیلنګ یې زده کړئ، هغه سپیلنګ ورته لیکلی ورکئ. خو تاسو داسې غلطي مه کوئ، چاته دا مه وایئ چې څه چې ستا خوښه یې هغه نوم ولیکه. دا غلطه خبره ده. په نوم مه شرمېږئ. تاسو د خپلې میرمنې نوم اخلئ، نو په نوم هېڅ وخت مه شرمېږئ. نوم اخلئ، صحیح نوم لیکئ، صحیح سپیلنګ لیکئ چې تاسو بیا مشکل سره مخ نه شئ. مننه ملګرو.